السلام علیکم. زه فیض الامین ستاسو په خدمت کې حاضر د متحده عرب اماراتو او خواوشا علاقونه د مهمو او تازه خبرونو سره. وړومبی خبر وړاندې کوو د دوبۍ محکمې یا کورټ نه د دوبۍ کورټ 2 مجرمانو ته د 15 او 10 کالو قید سزا اورولې ده. دغه 2 کسان چې د ایشیا ملک سره تعلق ساتي د خپل کفیل یا د دکان مالک چې دی وسره پکې کار کوو د قتل په تور ملزمانو. د محکمې د فیصلې مطابق دغه دواړو تنو د دکان مالک په دکان کې راګیر کو لاسو خپونه وتړو او په خولې ورته ټیپ ولګو. دی د دکان نه په زرګونو درهم ډالرې او په لسګونو موبایل ټلیفونونه پټ کړل. د دکان مالک د سا ناغستو په وجه چې په خولې ورته ټیپ لګولی و خفه شو او مړ شو. دغه دواړه کسبه د مالی او د قید تیرولو نه پس چې په 15 او 10 کالو مشتمل دی د ملک بهر وشړل شي چې آینده به دې ملک ته د راستون جوګه پاتې نشي. بل خبر د شارجې امارت نه دی. د شارجې امارت په دغه ملک کې سکوټري او موټر سایکلي ګاډي چې قانون ته ورته کاغذونه نه لري د ښار او د کمپنو په روډونو راټینګ کړي دي او ضبط کړي شوي دي. متحده عرب امارات په خپل ملک کې د 150 سی سی نه کم ګاډي په روډ نه پریدي او هر هغه ګاډي چې په روډ غلي باید د ټریفیکي دفترونو نه محصولاتي کاغذونه ولري. سایکل سوارو هم لازم ده چې په سر هلمټ او د حفاظتي جیکټ اغوندو بندوبست وکړي. دغه ملک په مختلفو ایالاتو کې وار په وار د دې قانون ماتولو سایکل سپارونه سایکلي اغستی شي او ضبط کړي دی شي. په دې وروستیو کې د بیټرۍ په طاقت چلیدونکي سایکلې چې د ای بایک په نامه مشهورې دي د ښار په کوڅو کې د ضبط کېدو افواهګانې هم ګډې دي چې استعمال یې په ډېرېدو دی او هر ځای لیدی شي. مخکینی خبر د دوبۍ تاریخي تجارتي مرکز ورلد ټریډ سنټر ته د ورکړې شوي مسؤلیت په باره کې دی. د دوبۍ ورلد ټریډ سنټر ته په دغه ملک کې د کرپټو کرنسي یا د انټرنیټي مالیاتي اساسو پنګونې فعالیتونو شکلونو ارزښتونو او د ایکسچینج یا د بدل را بدل او په دغه اساسو کې نورو ملکونو سره شو سوداګانو باندې نظر او په دای سره بوختو کمپنو او وګړو سره د جوړ مرابط او اتفاق سره په دغه دنده کې د سپېڅلتیا د ټیرریزم فاینانس مخنیوي او د قاچاق چینلونو بندولو سبب وګرځي. لکه د نورې دنیا د کووډ 19 بیماری نوې شکل اومنیکرن په دې ملک کې په خورېدو دی چې 13 ورځې په دې ملک کې 280 کسان په طبي فحص کې بیمار ثابت شوي دي او د کبله یې په دوبۍ کې په روانو سرګرمو کې د کمښت فیصلې شوي دي. په دوبۍ کې د کرسمس او نوي کال خوشحالۍ نمانځلو په لړ کې پر روانو کنسرتونو او میوزیک شوګانو کې د فنکارانو او سنګرانو سره د میټ اپ او یا ملاقاتونو سلسلې بند شوي دي چې کنسرتونه خو به چلیږي خو دغه فنکارانو سره د ناستې محفلونه پکې کینسل شوي دي. د دوبۍ سنسر بورډ د فیصلې مطابق دلته د فلمونو د سنسر په طریقه کې بدلون راغلی دی چې سینما ته د ورتلونو خلکو د عمر سره په شرط تړلی دی. د دې فیصلې مطابق
په متحده عرب اماراتو کې په فلمونو د سنسر یا کنټرول ختمولو فیصله شوې ده، یعنی فلم به په بشپړ توګه د عالمي سټینډرډ سره مطابق فلم کتونکو ته وړاندې کیږي چې ورسره سینما ته د ورداخلي د عمر په اضافه سره مشروط دی، چې د مخکنی قانون مطابق چې 18 کاله اوس په 21 کاله بدل شوی دی، یعنی 21 کلن خلک سینما ته فلم کتو تللی شي.